مسجد ته په اسلامي نړۍ کښې ډېر اهمیت ورکول کېږي. د عباداتو ترڅنګ نورې ټولنیزې چارې هم پکښې اجرا کېږي. قرآن کریم په دغه الفاظو کښې د مسجد اهمیت واضح کړی دی. د الله جل جلاله مسجدونه هغه خلک آبادوي چې پر الله جل جلاله او د آخرت پر ورځې ایمان ولري، لمونځونه کوي، زکات ورکوي او د الله جل جلاله څخه ما سوا د هیچ چا څخه نه بیریږي. د دغو کسانو څخه دغه توقع ده چې پر صحیح لار بځي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته هجرت وکړ. ان حضرت صلی الله علیه وسلم د هجرت په سفر کښې پر اوښه سپور و. کله چې و مدینې منورې ته راورسېد نو اوښه د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کورو مخ ته ودرېدل. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په قول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کښې لمونځ ادا کړ او د دې څخه دستي وروسته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسجد جوړولو حکم وکړ. دغه مځکه د دوو یتیمانو ملکیت و. حضرت سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ځکه ورڅخه رانیول د خرما د بلګونو او تنو څخه دغه مسجد جوړ شو چې مساحت یې 815 متره مربع ته رسېدی. مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د ټولو مسجدونو د جوړولو یو مثال جوړ شو. سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د دغه مسجد په جوړولو کښې کار کاوه. الله جل جلاله مسجد نبوي ته ډېر لوړ مقام ورکړی دی. پر دغه مسجد د الله جل جلاله د رحمتونو باران دی او د الله جل جلاله بندگان هر وخت د خپل رب جل جلاله په عبادت بوخت وي. سرور کائنات فخر الموجودات صلی الله علیه وسلم د هجرت په اووم کال کښې مسجد نبوي ته پراختیا ورکړه چې مساحت یې 2415 متره مربع شو. په 11 هجري قمري کال کښې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مسجد کښې 1100 متره مربع نور مځکه اضافه کړل. د امیر المؤمنین حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه په وخت کښې یعنی د 90 څخه تر 10 هجري قمري کال پورې 496 متره مربع مځکه نوره اضافه شول او مسجد نبوي یې پراخه کړ. په مسجد نبوي کښې یې ښایسته ډبرې وکارولې. خلیفه ولید بن عبدالملک د مدینې منورې والي ته د مسجد د نوي تعمیر د جوړېدو هدایت وکړ. د مدینې منورې د هغه وخت والي عمر بن عبدالعزیز و. شاوخوا کورونه یې رانیول او په مسجد نبوي کښې 2390 متره مربع مځکه نوره شامله کړل چې دغه د تعمیر د جوړولو کار 3 کاله په بر کښې ونیول. د مسجد نبوي کار چې په هغه کښې ګمبته 2 منارونه د مسجد د چت او دیوالونو میناتور شامله وه په 1 هجري قمري کال کښې پای ته ورسېد. 118 هجري قمري کال کښې خلیفه محمد بن منصور مشهور په مهدي 2450 متره مربع نور مځکه په ګډه کړل او ټول مسجد یې په نقش او نګار جوړ کړ. تر دې وروسته څو پیړۍ په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کښې غټ بدلون نه دی راغلی. په 1233 هجري قمري کال کښې عثماني خلیفه سلطان محمود د مسجد ګمبته دوباره ترمیم کړه او په 1255 هجري قمري کال کښې ګمبتې ته زرغون رنګ ورکول شو چې په دغه وجه قبة الخضرا یا زرغونه ګمبته یادیږي. په 1265 هجري قمري کال کښې عثماني خلیفه سلطان عبدالمجید خان داسې جوړ کړ چې عروس المسجد یا د مسجدونو ناوې په نامه مشهوره شو. د شمال او مشرق د طرفه یې 1293 متره مربع مځکه په ګډه کړل. دې کار 14 کاله په بر کښې ونیول. د مسجد حرام وروسته د مسجد نبوي څخه د ټولو مسلمانانو دپاره دوهم مقدس مسجد دی چې د دنیا د هر ګوټه څخه مسلمانان ورته راځي او د الله جل جلاله عبادت کوي. د سلطان عبدالمجید وروسته په مسجد نبوي کښې چا تبدیلي ونه کړل. که څه هم د زیارت کوونکو تعداد مسلسل اضافه کېدی، د خلکو د زیاتېدو په خاطر شاه عبدالعزیز السعود په 1488 هجري قمري کال کښې د پراخېدو فرمان جاري کړ چې دا د سعودي د حکومت اولنی پراخولو کار و. مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د محدود وسایلو او کم ماشینالاتو په وجه اکثره کارونه په لاس اجرا کېدل، مګر په مسجد نبوي کښې د پراخېدو ضرورت دومره مهم و چې دغه کار په 15 کالو کښې سرته ورسېد. چې په دغه پراخېدو سره مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د عثماني دورې د مسجد نبوي څخه 2 چنده غټ شو
او د مسجد نبوي د یوې مهمې پروژې آغاز وشو. د هوایي سفر د شروع کېدو څخه وروسته د حاجیانو او عمره کوونکو تعداد په پرله پسې توګه ډېرېدی چې په 1415 هجري قمري کال کښې د حاجیانو شمېر 100,000 تنه، په 1495 هجري قمري کال کښې د حاجیانو شمېر 1 میلیون او په 1400 او د هغه څخه 11 لسیزه وروسته د حاجیانو شمېر 2 میلیونو تنو ته ورسېد. د بعضې خلکو دا نظر و چې په راتلونکي لسیزه کښې به د حاجیانو شمېر 5 میلیونو ته ورسېږي. په 1493 هجري قمري کال کښې شاه فیصل د حاجیانو د اضافه تعداد په خاطر چادران ولګول، لیکن په اساسي حل پسې ګرځېدی. اول و اخر و سرور میته شپه پلورز د ماشر میته رسول. په 1402 هجري قمري کال کښې خادم الحرمین شریفین شاه فهد بن عبدالعزیز د حرمینو د پراخېدو فرمان جاري کړ. خادم حرمین شریفین شاه فهد بن عبدالعزیز په خپله د 3 کالو سلا او مشورو وروسته د مسجد نبوي د پراخېدو نقشه جوړه کړه چې اوسنی مسجد نبوي د مخکني مسجد 15 برابره او د فخر الموجودات سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د مسجد 100 برابره غټ جوړ شو. د 1405 کال د سفر د میاشتې پر 9 تاریخ د دې عظیم الشان مسجد پروژې کار د خادم الحرمین شریفین شاه فهد بن عبدالعزیز په لاس افتتاح شو. شاه فهد د دې پروژې مدت 6 کاله ښوولی و چې په دې پروژه کښې د دنیا بهترین سامانونه استعمال او د نوي تعمیراتي تکنالوژۍ آلات پکښې استعمال شول. د خادم الحرمین شریفین شاه فهد بن عبدالعزیز دا خواهش و چې یو داسې مرکز جوړ شي چې د عبادت کوونکو او د مدینې منورې اوسیدونکو ته بهترین خدمت وشي. نو په دې خاطر یو ماسټر پلان جوړ شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د وخت ټوله مدینه منوره په مسجد کښې داخله کړي. پیشوا مصطفی بختور میته شپه پلورز. د زاړه ښار خلکو د پیړیو راهیسې د حاجیانو خدمت کاوه، لیکن د هغوی پراخېدل د حالات مشکل کړي وو. د نوي عصر دپاره مسجد نبوي پراخېدل ډېر اهمیت درلود. د پروژې اولین کار د زړو تعمیراتو نړول و. د نړولو په وخت کښې هیڅ قسم انفلاقي موادو څخه کار وانخیستل سو. د خاورو څخه جوړ شوي کورونه په اسانۍ ونړېدل، لیکن د پاخه او کانکریټي تعمیرونو نړول لږ څه مشکل و او خطرناکه و. د دې حل انجینرانو په دې توګه راویستی چې د دې تعمیراتو لاندنۍ برخه تر یوه حده کمزوره کړي او تر هغه وروسته یې نړول دومره مشکل نه دي. رسول د الله رابرنیته شفه پلورز د محشر نیته. یقین مکمل می پرتا ازلی درود. د دې نړېدلو تعمیرانو د پاکارۍ کار 24 ساعته جریان درلود. یقین مکمل می پرتا ازلی درود و سلام در لږم توکلی نازېږم. په پاکارۍ او نړېدلو کښې ودې ته ډېره توجه شوې وه چې د خلکو روزمره ژوند متاثره نه سي. رسول د الله رابرنیته موقتي د موټرانو تمځایونه، پیاده روونه او سړکان جوړېدل تر څو خلکو ته په روزمره ژوند کښې مشکلات پیښ نه سي. مبارک سه قربان دی تر نام سما، قربان دی تر نام سما محمد یا رسول
د 1406 هجري قمري کال د محرم د میاشتې پر 18 تاریخ د مسجد نبوي د تهداب د کیندلو کار شروع شو. د مسجد نبوي شاوخوا ټول ریګ و چې دا د تعمیر د جوړولو قابلیت یې نه درلود. نو د دې عظیم الشانې پروژې دپاره نوې ترینه تکنالوژۍ ته ضرورت و. د پروژې د تهداب د ټینګولو په خاطر 8525 پولادي پایپونه استعمال شول. په بعضې ځایونو کښې 450 متره غارونه وکښل شوه چې دا ډېر مشکل کار و. پمینا دینا زیجما محمد یا رسول اللہ یا نبی. د کیندلو په اوله مرحله کښې پولادي پایپونه په برمو کښې ځمکې ته ور واچول شول. صلو علیه وسلم سید المرسلین رحمت العالمین. د کیندلو په آخري مرحله کښې د مځکې په تل کښې ډېرې کیمیاوي مادې استعمال شوې. غلام دی د دربار یما غلام دی د دربار یما محمد یا رسول الله. د مسجد د مقاومت په خاطر د ډېرو اعلی ماشینانو استعمال وشو. یا نبی الله. د دې کار په دوران کښې انجینرانو د مځکې د تل څخه راوتلې ډبرې معاینه کولې تر څو د مځکې په هغه سخت قشر ته ځان ورسوي. په هغه ځای کښې چې منارې ولاړې دي د پولادي پایپونو څخه علاوه د تکانو یا لړزو جاکټان هم استعمال کړي دي. سلطان د پولادي پایپونو د ننه او د باندې کیمیاوي مادې استعمال شوي تر څو د عظیم الشان معارت د هر قسم عیبو څخه خالي وي. د ډیرو سختو پولادي سیخانو څخه 12 ګول قفسونه جوړ شول. د اصلي ځای د انتخابولو په خاطر د کانکریټو په کومک دغه قفسونه نصب کړل شول. تر 12 متره پورې په مځکه کښې تر کښته کېدو وروسته ویلډینګ شوه. صلو علیه وسلم. په دغه فابریکه کښې د 1000 متره مکعبو کانکریټو د جوړولو کار شروع و. د پروژې په هره څانګه کښې د ډېره دقت او پامه څخه کار اخیستل کېده. پر کفارو تارکی سوا پر کفارو تارکی سوا پتا پاسی جړې. د کانکریټو د ښه مقاومت په خاطر د کانکریټو په میلانو کښې د کانکریټو تخته کولو ماشینان کارول کېدل. د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د وزن د ساتلو په خاطر بهترین میلان جوړ کړل شو. د دې عظیم الشان تعمیر ټول وزن پر میلانو باندې تکیه دی او د دې دپاره د کانکریټو اعلی مقاومت ته ضرورت و. تر نام سما محمد یا رسول الله. د تعمیر په جوړولو کښې تر کانکریټو پولادي سیخان ډېر استعمال شوه. هغه په دې خاطر چې د دغه عظیم الشان تعمیر وزن بې حده مقاومت ولري. د میلانو کپسونه د تهداب د نورو سیخانو سره ویلډینګ شول. د تخت تاج مبارک سه قربان دی تر نام سما قربان دی تر نام سما. کاریګرو د ورځې 15 وخته کار موقتي بنداوه او د نور خلکو سره یو ځای لمونځ په جومات ادا کاوه. د دې تعمیراتي کار په وخت کښې د خلکو تګ راتګ نه و په دې خاطر چې ولمونځګزارو ته تکلیف نشي. صلو علیه وسلم.
صلوا عليه وسلم. د 1409 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې پر 5 تاریخ د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د مځکې د فرش کار خلاص شوی و. د شاوخوا د تعمیرانو د نړېدلو 6 کاله وروسته تهدابونه په مجموعي توګه ټینګ شوي وو او د لوړ تعمیر دپاره کار شروع کېدی. د دې عظیمشانې پروژې د اولینې حصې په اخر کښې د کار په 2مه ورځ په مدینه منوره کښې د رحمت باران وشو. محمد یا رسول الله. د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د دې عظیمشانې پروژې نقشه د مصر یو مشهور مهندس ډاکټر محمد کمال اسماعیل جوړه کړې ده. په دې عظیمشانه پروژه کښې مختلف رنګه ډېرې ښایسته ډبرې په ډېره زیاته اندازه استعمال شوي دي. که چیرې دغه ډبرې په عادي توګه جوړېدلی نو 15 کاله به یې په بر کښې نیولي وی، مګر د دې پروژې لپاره مختلفې تجربې په کار واچول شوې. آخر و دې نتیجې ته ورسېدل چې یو میخانیکي لاره یې غوره کړل. د ډېر سخت کار کولو څخه وروسته دا ډبرې په 2 کاله کښې جوړې شوې. د دې په خاطر یې د دې ځای څخه 20 کیلومتره لرې د دنیا لویه ترینه مصنوعي فابریکه جوړه کړل. غلام دی د دربار یم محمد یا رسول الله. د ټول سعودي عربستان څخه یې مختلف الرنګه ډبرې راوړې او هغه یې په یوه نوي طرز د سیمنټو سره یو ځای کړې. یا نبی الله. د دې پروژې دپاره مختلف الرنګه ډبرو ته ضرورت و. بعضې ډبرې د نسبېدلو په خاطر څو واره تراش شولې. د ډبرو په مابینځ کښې د خلا د نه پرېښودلو په خاطر د ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شو. سلطان د کونینو. په کارخانه کښې هره ورځ 750 ډبرې جوړېدلې. په پروژه کښې 15 لکه ډبرو ته ضرورت و. محمد یا رسول الله. ماهرانو پر ګچو خپل نقشې جوړولې تر څو په ډبرو کښې د هغوی نقش څخه کار واخیستل شي او شی روښانه سي. صلوا علیه وسلم. صلوا علیه وسلم. چې پیدا سوه خوشحالي سوه ظلمت ولاړې. د نقشو دپاره د ډېرو پرمختللو آلاتو څخه کار اخیستل کېدی. تر دې وروسته پر ډېرو کیمیاوي موادو استعمالېدلې او د 4 ساعتو دپاره پرېښودل کېدې تر څو نقشونه ښه روښانه او ټینګ سي. پر کفارو تاریکي د دومره زیاتو ډبرو د استعمال په وجه دغه پروژه ځان ته یو ښکلا لري چې د لیدلو په وخت کښې انسان ته څرګندېږي. محمد یا رسول الله. یا حبیب الله. صلو علیه. 2312 محرابونه په دې پروژه کښې جوړ کړل شول. 28 خلاص غولي او 8 بند غولي لري. تر نام سما محمد یا رسول الله. د پروژې چت هم د دغه ښایستو ډبرو څخه جوړ شوی دی. ټول جهان پاچا دی محمد رسول الله. د ټول جهان پاچا دی محمد رسول الله. محبوب د کبریا دی محمد رسول الله. محبوب د کبریا دی محمد رسول الله. د ټول جهان پاچا دی محمد رسول الله. محبوب د کبریا دی محمد رسول الله. شرای ور تشریف ټول دنیا سو پروشان. خادم الحرمین شریفین د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په کلني زیارت کښې په 1419 هجري قمري کال کښې د جمادي الاول پر 19 راغی او د پروژې معاینه یې وکړل. په دغه وخت کښې د پروژې د ټیم له طرفه هغه ته تشریحات ورکول شول.
د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د شپږو منارو څخه د اولې منارې کار په خپل وخت شروع سو. په دې مرحله کې یو پلابیا او مصنوعي ډبرو ته ضرورت سو. د ډبرو د انتقال د ښه سیستم د درلودلو باوجود د ډبرو غټې ټوټې تر منارو پورې په لاس کې یوړل شوې. تعلیم د ورور ولیه ټول جهان لره ورکړي، تعلیم د ورور ولیه ټول جهان لره ورکړي، تعلیم د ورور ولیه ټول جهان لره ورکړي. د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د منارو د ښایستهوالي په لیدلو سره څرګندېږي چې د دې هر طرف د اسلامي تاریخ تېر یادونه څرګندوي. اخلاق زیبا دی محمد رسول الله، فاخلاق زیبا دی محمد رسول الله، محبوب د کبریا دی محمد. د باب فهد د دواړو منارو کار مکمل شو. دا منارونه 104 متره جګوالی لري. د حق او د یون بیرغه پورته پر جهان کی، د حق او د یون بیرغه پورته. په دې پروژه کې تر وروستي امکانه پورې کوشش شوی دی چې تعمیراتي مواد د خپل مملکت څخه وکاروي او د خارج څخه لږ مواد وارد شي. په سعودي عربستان کې د سنگ مرمرو ډېرې پراخه ذخیرې شته. په دې پروژه کې د سعودي عربستان د دوه قسمه سنگ مرمرو د استعمال فیصله وشوه چې په دغه دوه رنګو کې یو سور رنګ سنگ مرمر او بل سرمایي رنګ سنگ مرمر. د القصیم په صحرا کې د دغه سنگ مرمرو قانونه دي. د سنگ مرمرو قانونه ډېر سخت دي. د دې پرې کېدل ډېر مشکل کار دی. راغلی په قرآن کې بے شمېر صفتونه، راغلی په قرآن کې بے شمېر صفتونه. د دې پروژې لپاره یو جدا کارخانه جوړه شوه چې په سنگ مرمر کې کومې ضعیفې نقطې وي هغه ټولې لرې کړي. دا کارخانه د دنیا لویترینه سنگ مرمرو کارخانه ده چې په دې کارخانه کې د میاشتې 600 متره مقابه سنگ مرمر تراشل کېږي. اول د حجم د نگاه څخه ډبرې تراشل کېږي او وروسته درجه په درجه تراشل کېږي چې دغه هرې ډبرې ته کوډ نمبر ورکول کېږي او په کمپیوټر کې ثبت کېږي تر څو چې ضرورت وي کار ورځنی واخیستل شي. د سنگ مرمر تراشل شپه او ورځ جاري وي. د تراشلو وروسته پالش شول، د هرې ټوټې جلا جلا معاینه وشول او پروژې ته واستول شول. پر هرې ټوټې د تعمیراتي ټوټو کوډ ولیکل شو تر څو په لګولو کې اساني وي. حافظ غلام رسول به پر نام وایه مدرودونه، حافظ غلام رسول. د مسجد شریف په دیوالو کې 120,000 کوچنۍ خښتې او 11,000 غټې خښتې ولګول شوې. حب الوطن من الایمان را من السعود حبیبو د قرآن را، پیروی می د چاریارو په نصیب کې، دا نصیب او تک پر لاری د نعمان را. د ټول جهان پاچا دی محمد رسول الله، د ټول جهان پاچا دی محمد رسول الله، محبوب د کبریا دی محمد رسول الله، محبوب د کبریا دی محمد رسول الله، د ټول جهان پاچا دی محمد رسول الله، محبوب د کبریا دی محمد رسول الله. چرای ور تشریف ټول دنیا سو پروشانه، چرای ور تشریف. د مسجد لپاره څلورم قسم سنگ مرمر د ښار په جنوب کې د نهران د صحرا څخه راوړل شو. ټول دنیا سو پروشانه، چرای ور تشریف ټول دنیا سو. دلته سور رنګ سنگ مرمر پیدا کېږي. سنگ مرمر اوږد مستطیل شکله جوړ کړل شو او د مستطیل شکله څخه وروسته د میلانو په شکل تبدیل شو.
محمد رسول الله د ټول جهان وروسته دغه میلانو ته پالش ورکول سو تر څو د سنگ مرمر سور رنګ ښکاره سي. محمد رسول الله تعلیم د ورور ولی ټول جهان د هر شي ښه کتنه وشول او وروسته مدینې منورې ته واستول سول. ټول جهان لره ورکړي تعلیم د ورور ولی ټول جهان لره ورکړي تعلیم د ورور ولی ټول جهان لره ورکړي په اخلاق زیبا دی محمد رسول الله فاخلاق زیبا دی محمد رسول الله محبوب د کبریا دی محمد رسول الله د ټول جهان بادشاہ دی محمد رسول الله محبوب د کبریا دی محمد رسول الله د حق او د یون بیرغه پورته پر جهان کی د حق او د یون بیرغه پورته پر جهان کی د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په چت کې اوویش سوري خادم الحرمین الشریفین دا فیصله وکړل چې دا سوري دي داسې جوړ کړل چې د موسم په مناسبت خلاص او بند شي. دوری یکتا دی محمد رسول الله اصلي دوری یکتا دی محمد رسول په دې پروژې سره هغه دا ثابت کړل چې د وعدې پر ضد مسلمانانو عملي خدمت وکړي. د ټول جهان بادشاہ دی محمد رسول الله محبوب د یو جرمني نژاد مسلمان ډاکټر محمود مراش ته د دې سوري د پاره د ګنبدو د جوړولو د نقش کار وسپاره. هغه د دې پروژې لوی مهندس محمد کمال اسماعیل تر لاس لاندې کار کاوه. راغلی په قرآن کې بشمیر صفتونه راغلی په قرآن کې بشمیر صفتونه. د ډیر غور او فکر وروسته دا دواړه مهندسان په زیاره کوشش او د کمپیوټر د پرمختللو پروګرامو په واسطه یو ګنبده ډیزاین کړه او یوه دانه یې جوړه کړه. محبوب د کبریا دی محمد رسول الله د ټول جهان بادشاہ دی محمد رسول الله محبوب د کبریا دی محمد رسول الله. خادم الحرمین الشریفین شاه فهد بن عبدالعزیز د 1411 هجري قمري کال د جمادی الثاني په سالانه معاینه کې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته راغی. حافظ غلام رسول بے پر نامای مدردونا حافظ غلام رسول بے پر نامای مدردونا رهبر دی رهنما دی محمد رسول الله. یوه ګنبده چې د هغه دپاره جوړه سوې وه تر معاینې وروسته د حرکت کوونکي ګنبدې په کامیابۍ سره تجربه کړ او د منظورۍ امر یې ورکړ. د پاته شپږویشتو ګنبدو کار شروع شو چې په سویچ خلاصیږي او تړل کیږي. محمد رسول الله د ټول جهان بادشاہ دی محبوب د کبریا دی محمد رسول الله. د ګنبدو د حرکت لپاره د ریل ګاډۍ د سړک په شکل د عمده پولادو څخه لاین جوړ شو. دا لاین یې دومره مضبوطه جوړ کړ چې هر لاین د 60 ټنه وزن وړلو قابلیت درلود. د ګنبدې ټایرونه د اعلی قسم پولادو څخه جوړ شوي دي. هر ټایر په لاس نصب سو تر څو د هر قسم خرابۍ مخه ونیول شي، محفوظ او ټینګ وي. د ګنبدو کار په ډیر احتیاط او مهارت پای ته ورسید. ښه کاریګر یې د ګنبدو د لاندې طرف ته د ښه پالش ورکولو لپاره وګمارل. د دې کار لپاره و ښه ماهرو کاریګرو ته ضرورت و تر څو د هر قسم نیمګړتیاوو مخه ونیول شي. د ګنبدې لپاره یو مخصوص قسم لرګی استعمال شو.
دغه کار د کاناډا ایکرو پر مخ یووړ. د دې کار لپاره درختې راکړل شوې او مامورو کارګرو په ډېر احتیاط سره لرګي پرې کړل. د دغې پروژې لپاره د لاسي کارګرو څخه کار واخیستل شو تر څو کار ښه په دقت وشي. د مراکش سیداز لرګی د دغه کار لپاره یو ښه لرګی و. د دې کار لپاره یو قسم کاربن لرونکی کاغذ هم استعمال شو تر څو ښه نتیجه په لاس راوړي. جهان سروشان ساتنر منور میرا شان دبارو دبر جهان سروشان ساتنر منور میرا شان دبارو دبر امامو دوامو دفتر میته د لرګي غټې ټوټې د مراکش څخه و جرمني ته واستول شوې تر څو د نوي قسم ماشینانو په واسطه کاټ کړل شي او د ډیزاین مهمه سازندې جوړ شي. آسمانی و عرش کرسی مقدم باری مشرف کړه د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د ښایستهوالي په خاطر یې د میسو څخه نرۍ ټوټو ته د سرو زرو آب ورکړ او پر تختو یې ولګاوه. بارې مشرف کړه دا ستا په قدم پیشوا مصطفی د ښه ډیزاین او ښایستهوالي په خاطر په کینیا کښې یو قسم سنگ مرمر پیدا کړل شو او د دغه کان څخه ډېرې ډبرې راویستل شوې. الله رهبر میته شفیع پلورز د محشر میته رسول د الله رهبر میته شفیع پلورز د محشر میته نزل د رحمت سراج د عالم پتا نازنین سوری واجدالم نزل دا رحمت سراجدالم پتا نازنین سوری واجدالم سر هر چا بالائے افسر میته شفیع پلورز دما شرمیته رسول د الله رابر میته شفیع پلورز د محشر میته ستانور پیدا د تخوا اولین ظهور مبارک دینما آخرین ستانور پیدا د تخوا ظهور مبارک دینما آخرین اول و آخر و سرور میته شفیع پلورز د محشر میته. په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کښې د سنگ مرمر د اسلامي مساجدو تاریخي تمدن ښکاره کوي. د دې مقصد په خاطر د معیاري رنګونو لپاره مختلف سنگ مرمر څخه په ډېر احتیاط کار اخیستل شوی دی. د برازیل د یو قسم سنگ مرمر څخه چې چوکو ورسه نومیږي میلان جوړ کړل شول او د منارو میلان د ایټالیا د سنگ مرمر څخه چې قراره نومیږي جوړ کړل شول. پر بام باندې د یونان یو قسم سنگ مرمر چې ASS نومیږي او ډیر شفاف او سپین دی استعمال شو چې دا د لمر د وړانګو د انعکاس په خاطر استعمال کړل شوی دی. د ایټالیا سنگ مرمر په ځینو کښې هم استعمال شو. رهبر میته شفیع پلورز د مسجد د مابین په میلانو کښې هم د ایټالیا د قراره سنگ مرمر استعمال شو.
د ایټالیا قراره سنگ مرمر په دنیا کې ډیر مشهور دی. د دغه کان څخه د تیرو 2000 کلو راهیسې د سنگ مرمر استخراج شروع دی. په دې خاطر دلته د سنگ مرمر ډیر اعلی او با تجربه کار کیږي. په ډیرو غټو ماشینانو د سنگ مرمر غټي تختې کاټ سوې تر څو د ضرورت په وخت کې کار ځینې واخیستل شي. د کارګرو د پاره تر ټولو مشکل کار د مرمرو ګول والی و چې 2170 میلان ځینې جوړ کړ او سنگ مرمر نیم ګول شکل ځینې جوړ کړي چې و دغه ته خول ویل کېږي. خولونه په ماشینانو کې نصب سول. دا خولونه صرف د دې پروژې لپاره جوړ شوي دي. جمله 25,000 خولونه جوړ کړل سوه او پالیش سوه. درود و سلام پالیش په لاس ورکول سو. دا په دې خاطر چې پالیش د سنگ مرمر عمر ډیروي نو دا کار په ډیر احتیاط وسو. هر میل د 80 ټوټو څخه جوړ شوی دی. هر ټوټه په ډیره ماهرانه انداز په ښه ماهرو کارګرو جوړ شوی ده. د میلانو په لاندنۍ برخه کې 6 ټوټې سره مشلول کېدې او تر هغه وروسته هر حصه خپل پر ځای نصب کېدل. وروسته دغه حصې جوړېدل او سره شوي ځایونه د ایرکنډیشن د سوي په خاطر پاته کېدل. د قرآن کریم د نسخو د ایښودلو لپاره مخصوص ځایونه د 11 ټوټو څخه د یو صندوق په شکل جوړ کړل سوه او دا یې پر خپل ځای نصب کړل. پر میلانو باندې نیم دایروي شکل سنگ مرمر سره د میلانو کار ختم سو. د فرش په بعضې ځایو کې هم د ایټالیا سنگ مرمر استعمال سو. د فرش هر حصه جلا کړل سوه. د سنگ مرمرو 8000 مستطیل شکل ټوټې د 28 کوچنیو ټوټو څخه جوړ سوه. دغه سنگ مرمر د ایټالیا، اسپانیا، پرتګال او د یونان څخه راوړل سوه. ناپایان دی صفات پمینا دینا په فرش کې مختلف قسم اشکال جوړ کړل سوه. د فرش په ډیزاین کې د کمپیوټر د ډیرو لوړو سافټویر پروګرامونو څخه کار واخیستل سو چې دغو ډیزاینونو ته شاهي ډیزاینونه وایي. د مځکې پر فرش د سیمنټو سره د سنگ مرمر د لګولو کار هم خلاص و. صلو علیه وسلم صلو علیه وسلم. په فرش کې 15,000 متره مربع سنگ مرمر کار سو. رحمت العالمین. د ایټالیا سنگ مرمر د فرش پر ډیزاین کاټ کړل. دا په هغه ډیزاینونو کې و چې د ښایسته والي په خاطر کار ځینې واخیستل سو. ډاکټر اسماعیل ډیر ښایسته ډیزاینونه جوړ کړي وو چې د اسلامي نړۍ تمدن پکښې ښکاره سي. محمد یا رسول الله. د سنگ مرمر تختې د نټ بورډ په واسطه ولګول سوې. یا نبی الله صلو علیه وسلم صلو علیه وسلم. د خطاطۍ لپاره یو قسم سپین سنگ مرمر وکارول سو چې دا هم د اسلامي نړۍ د مساجدو یو مهم تمدن دی. سلطان د کونینو قرآني آیاتونه پر سنگ مرمر ولیکل سول او هغه پالیش سول او په اصل صورت کې کاټ کړل. په هجر دې سوځېږم. پر سنگ مرمر یو قسم کاغذ د تورو د لیکلو پر ځای وکارول. یا حبیب الله صلو علیه وسلم.
او وروسته یې اضافه ځایونه ځینې تراش کړل. خطاطي یې پرېښودل او د ښه کیفیت لپاره یې په لاس وتراشل. چې پیدا سوه خوشحالي سوه ظلمت ولاړې وروسته د نسبېدو لپاره تیار شوه. پر کفارو تارکی سوه. د ښایسته سنگ مرمر جوړې سوي ټوټې دننه پر دیوال نصب کړل شوې چې اوږدوالی یې 4 کیلومتره دی. پتا پسې ژړېږم او همدارنګه دننه د سنگ مرمر کار خلاص شو. یا رسول الله یا حبیب الله صلو علیه وسلم صلو علیه وسلم. د 1412 هجري قمري کال د جمادی الثاني پر 10 خادم الحرمین شریفین شاه فهد د 6 منارو د جملې څخه پر اخرینی پانوس باندې امضا وکړه. یا نبی الله د اخرینی پانوس په نسبېدلو اخري مرحله شروع شوه چې اوس نو د تزیین او آرایشي شانو اخري مرحله وه. جدي شریفې ته نږدې یو کارخانه په نوې او عصري تکنالوژۍ سره جوړه شوه چې تزییني شیان جوړ کړي. دې کار لپاره د 1500 ټنو مسو صفایي کار شروع شو. ماهرو کارګرانو د ماشینانو په کومک سره د شیانو په جوړولو کې په ډیر سرعت کار وکړ چې هر 1490 دانې تزییني ټوټې جوړېدلې. د 12 میلیونو شیان جوړېدل. بعضې آرایشي پنجرې هم جوړې سوې او پر دغو باندې د لاس کار وشو. د میلانو 2400 اساسي برخې جوړېدې. په یوه کال کښې د برق دپاره 11600 قندیلان جوړ شوه. په جده شریفه کښې د لرګي د آرایش شیان هم جوړ شول. د دې دپاره د ډېر اعلی قسم لرګي څخه کار واخیستل شو. په کارخانه کښې د هر قسم لرګي د پرې کولو لپاره اعلی قسم ماشینان موجود وو چې په زرهاوو ټوټو ته ضرورت و. د دې مشکلو کارو دپاره ماهر کارګران موجود وو چې پر ماشین سربیره په لاس هم کار وکړي. د مسجد په دننه دروازه باندې ښایسته نقشونه وکیندل شوه. هره دروازه 1400 ټوټو څخه جوړه شوې وه. دغه ټوټې په ډېر احتیاط سره یو ځای شوې وې او د ډیزاین مطابق جوړې شوې وې.
او د دروازې مختلف ډول چوکاټونه هم جوړ شوي وو. د جوړېدلو د مراحلو وروسته پر لرګیو باندې وارنش ولګول شو او د وچولو وروسته پر دغه دروازو باندې د سرو زرو آب درلودونکي مس وکارول شو. د رنګه هندارو څخه جوړ شوي د ستورو په شکل کړکۍ هم د جدې په یوه کارخانه کې جوړې شوې. رسول د الله رهبر میته شفیع په لورز د محشر د اسلامي تمدن په طرز دغه رنګه 240 کړکۍ جوړې شوي دي چې دې کار ته ډېر احتیاط او دقت ضرورت. یوه کړکۍ 3 نفرو په یوه ورځ جوړوله. نزل دا رحمت سراج دالم پتا نازنین سوری واج دالم. په ابراهیمه کښې په لاس بوتل ته ورته شیشې جوړې شوې تر څو په قندیلانو کښې ولګول شي او مسجد نبوي ته بې حده تزئین ورکړي. سوری واج دالم تر هر چا بالای افسر میته شفیع په لورز د محشر میته. دغه ټوټې د قندیل د نورو ټوټو سره یو ځای مدینې منورې ته راوړل شوې او د نورو ټوټو سره یو ځای شوې. د محشر میته ستا نور پیدا د پخوا اولین ظهور مبارک دینما آخرین. ستا نور پیدا د پخوا اولین ظهور مبارک دینما آخرین. اول د 1412 هجري قمري کال په اخر کښې 8 عدده قندیلان په